مورې خورې دا خبره مې ځان سره ولیکه ویلیکه ګاډی دی ولې نه چلی دیاړي دی ولې نه کوي پردې فقیر دی ولې نه خو چې ستا خاوند دی ته پې پټوي د عزت سودا دې څوک نشي کولی چې په مخه دی دا دیاړي مار خاوند ولاړ دی څوک دې د عزت سودا نشي کولی ښه دیاړي مار دی ولې نه پردې فقیر دی ولې نه ګاډی دی ولې نه چلی خو مورې خورې ستا صادر دی ښه ته پې پټوي زه هم ستا حیا پې ټینګه ده مړوي که دی یو که نه زه هم داسې مه وایه مونږ ولیدلو د اوچت خاندان ښځې چې خاوندان یې وفات شول هغه زما ستا یو تروړو وړې د وړو یوې تروړې ته مجبوره شولې ځکه خاوند ترې لاړ که دیاړي مار دی خو تالی پیدا کوي او ستا بچولی پیدا کوي ښه خاوندانو ته دعا کوئ خاوند چې د کوره ووځي دوه لپې الله ته اوچته وه خدایه زما د سر سوری دی خدایه حفاظت یې وکړي اعمال ورله کوئ چې خاوند د کوره ووځي نو عزتمن خاندان ښځې چې خاوند یې وفات شي هغه یوې تروړې وړو ته محتاج شي مونږ ولیدل د لوی خاندان زنانه مالدار سړي ته وایي ما ته د یوې تروړې وړو ضرورت دی زما بچي نار دي مور د بچی ناره نشي برداشت کولی خدای دې دا ورځ په زنانه ونه راولي ښه چې دا یتیم بچی ورته په دې غېږ کې څملي که نه او دا یتیم بچی ورته پاتې شي او دا اختر شپی او دا یتیم بچی راشي دې مور ته وایي مورې پلانکې هلک مې ولیدو د ټیلر نه یې خپلې کپړې راغستې وي پلانکې مې ولید مورې زما کپړې به کله را کم ټیلر سره دي مور ورته وایي صبر وکړه پلانکي سره دي پلانکي سره دي چې شپه پخه شي مورې دا خو شپه ووتله سهار به زه مانځله کمې کپړې وړمه د مور سره بل جواب پاتې نشي نو مور ورته وایي بچیا ستا کپړې نشته ولې پلانکي چې راوړلې پلانکي چې راوړلې ای بچیا دا نن چې کومو بچو کپړې راوړلې د دې پلاران شته او ستا پلار نشته بچیا ته کپړې مه غواړه ته مه غواړه کپړې نو مور چې هغه بچې رضا کوي دا تپوس د کونډې مور نه وکړه وایي ته د اختر په شپه بچې څنګه رضا کوي ما ته کونډه مور وایي زه بچې سملوم هغه نه سمولي بچې مې خوب کې راپاسي زما د اختر کپړې زه بچې سملومه زه په کټ کې سملمه خلکو کپړې اسري کړي او انګرو ته ورچولی وي هنګرو ته ورچولی سبا به دا جوړه غوندم او کونډه مور چې په ځان صادر د شپې راواچي هغه خپلو بچو ته ګوري او د اختر شپه په جړا باندې وباسي ښه دا د هغې میندو نه تپوس وکړه چې د چا خاوند نشته ښه دا که دیاړي مار دی که فقیر دی که ملنګ دی تا دپاره بادشاه دی بادشاه د عزتدارې ښځې د تروړو وړو حاجت راشي مالدار ته وایي ماله وړه راکه هغه ورته وایي وړه در کومه خو یو درخواست به مې منې یوه خبره به مې منې دا مور ورته وایي څه وایي یو تصویر به علمه زما تصویر به علي زه زنانه نه یم نه که نه دا تعاون چې چا کړی چې هغه ته پته ولګي چې یو تصویر یې فیسبوک له ورکوه ستا فیسبوک خو دې خدای په تندر سوړ کړي دا موبایل دا څه خبره ده دا څه خبره ده چې زه یو تصویر ورکوم دا یو تصویر ورکوم نو هغې کونډې ته زه وایم ته ولې تصویر ورکوې او وایي مولي صاحب دا پته ماته لګي زه سوچ وکړم هغه مړ خاوند را یاد کم چې خاوند مې په قبر کې دی که تصویر ورکومه په ټوله دنیا کې مې د مړ خاوند عزت لیلام کیږي او زه داسې داغداره کېږم چې ما سره به بیا څوک رشته ونه کړي دې هر څه ته وګورم هر څه ته وګورم خو مولي صاحب چې وګو بچو ته وګورم چې دا بچي له به مې پخوم څه نو دا مور ورته وایي خیر دی زه به مخ پټ کمه په برقه کې به ودرېږم خیر دی تصویر راله په پټ مخ واله خیر دی دا مور چې د تصویر ته مجبور شي دا د دې نه الله خاوند اغوستی دی ښه دا د دې په سر د خاوند سوری نشته ښه دا د دیاړي مار ښځې ته ووایه دا د فقیر ښځې ته ووایه
وای دا د ملک ښځه چې نن تصویر ته تیاریږي دا د دې یو خاون و که نن هغه خاون موجود وی نن هغه خاون وی دې ته دې چا کیمره نیولې وی او مونږ کې خو ترس شته نه مونږ کې خو ترس شته نه قربان چې دور د امیر المؤمنین عمر فاروق رضی الله تعالی کاش چې یو داسې حکمران خدای راکړی کاش چې یو داسې حکمران خدای راکړی چې د کونډو اوښکې وچې شي خدایا چې د یتیمانانو سلګۍ بندي شي خدای یو داسې حکمران راکړي په لاره روانو زنانه وله راله له مخې وی ودرېږه حضرت وی ښځې ولاړې وی بیت المال کې مې برخه شته زما حق دی که نه وی بلکل شته وی مال یې راکړه وی ته ودرېږه زه دله حق راوړم زنانه ولاړه ده او د بیت المال نه یې وله حق راوړو قربان داسې حکومت یې کړی چې حق یې راوړو زنانه لی ورکو نو زنانه ته وی ودرېږه زما یو درخواست دی مونږ هم یو درخواست دی څه درخواست دی مونږ خو وایو چې د عزت ته لږ لیلام کمه که نه ښه په تروړه وړو ما ستا عزت واغست که نه ښه تروړه وړه دې ورکړل نو زما د خور مور عزت پې علي ته په تروړه وړو باندې علي امیر المؤمنین ورته وایي یو درخواست مې دی څه درخواست دی مورې خورې حق مې تاله درکو چې کم دی په بیت المال کې خو درخواست مې دا دی اسې نه په میدان محشر کې د الله عدالت لګېدلی او ته په ما شکایت ونه کې ګورې ښه هلته به شکایت نه کې بس معامله دلته کلیر ده هلته به په ما شکایت نه کې د الله مخې ته ګورې ښه اسې نه چې د الله مخې ته په عمر شکایت وکړي هلته د جواب نه یمه ګورې ښه هلته دا یو درخواست مې دی کاش شته یو داسې مسلمان چې په دې وړه کې ورته تروړه وغورځوي چې دا دې تروړه ده دا دې د بچو کپړې دي او دا اختر دی ته څوک یې ما څه کوې بس زه د خدای یو بنده یمه او بس ته بچي دي ما ته دعا کوه بس چې دا کونډه دنده شي او بچي او کونډه لاس اوچت کړي خدای د جنت د وګټو جنت د وګټو د دواړو جهانو سردار فرمایي انا وکافل الیتیم هکذا صحابه ما ته وګورئ ما سره به یو کس داسې برغي په جنت کې دا به تهجد گزار نه دا به حجونو عمرې والا نه انا وکافل الیتیم هکذا اے صحابه چا چې د یتیم پالنه وکړله دی به ما سره داسې یو ځای په جنت کې وي د دوو ګوتو ته مې وګورئ صحابه کافل د یتیم به ما سره په جنت کې دي انا وکافل الیتیم هکذا 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 دا څه چې مور تواب مورې خورې خاون ډېر څه دی خاون بادشاه دی بادشاه هوښیاره ښځه نو خاونی دا تانیز نه هغه وی بادشاه دی وم ته هوښیاره یې او بادشاه به یو خاون او دا به پې بروسه نه کوي نه خویندو میندو خاون وپېژنئ د دواړو جهانو سردار فرمایي ایما امرأة ماتت وزوجها عنها راز دخلت الجنه امام الانبیاء فرمای چې کوم زنانه مړه شوله او وروسته ورسره یو خبره چلیدله یو سرټیفیکیټ ورسره پاتې شو زنانه مړه شوله او یو سرټیفیکیټ دی ورسره څه سرټیفیکیټ دی نفلي روجي دي ورسره نه عمرې دي ورسره نه ذکر و اذکار دي ورسره نه ایما امرأة ماتت وزوجها عنها راز دا وفات شولا او خاون تینا رضا و بس دان سره د خاون د رضا سرټیفیکیټ وړو چې تلا د خاون رضا ور سره وا د دواړو جهانو سردار فرمای دخلت الجنه دخلت الجنه چې کومه ښځه مړه شوه او د خاون رضا ور سره و دخلت الجنه د جنت